د خوست ولایت عامه روغتیا ریاست له لوري د لومړي ځل لپاره د زون په کچه د پی سی آر یا د تور زیړي، سپین زیړي، زیړ زیړي، ایډز او د کورونا وایروسي ناروغیو د تشخیص مجهز لابراتوار ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې له دې وروسته به په یادو برخو کې د ناروغانو د وایروسي ناروغیو معلومولو لپاره ترې استفاده کیږي. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا د لابراتوار دغه ماشینونه د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی همکاري او د دوی په هڅو په یاد ریاست کې لګول شوي چې $250,000 لګښت پرې راغلی ده. دوی زیاتوله له دې وروسته به ناروغان د یادو وایروسي ناروغیو د تشخیص لپاره نه اړ کیږي تر څو کابل او یا هم بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. پی سی آر ماشینونه راغلي تقریبا په دې باندې $2.5 لک مصرف راغلی دی او دا مخکې دلته نه و خلک به په ورځو انتظار و چې تله به هغه به یو ټیسټ په $2.5 کېدی د خلکو به نور مصارف هم کېدله. اوس موږ په خوست کې دلته دغه نن پرانیستی خلکو ته په وړیا توګه باندې دا ټیسټ کېږي خلک به وسایي انشاءالله. بل لور ته روغتیا پالان یاد شوي لابراتواري ماشینونه د روغتیا په برخه کې اړین وبلل او زیاتوله یې چې د دې ماشینونو په مرسته به د وایروسي ناروغیو تشخیص په اسانه سره ترسره شي. د داسې یو ټکنالوژي ضرورت ډیر زیات دی. تر اوسه پورې دا ټکنالوژي په عامه روغتیا په ریاست کې نه و، نو الحمدلله موږ شکر وباسو چې دا پی سی آر ماشین دلته راغی. خوست کې به داسې مریضان وو چې هغه به د ایچ بی اس یا د تور زیړي، د ایچ سی وي، د سپین زیړي یا د ایچ آی وي نه په دې باندې به دوی مصاب وو، خو دا تشخیص به نه کېدی چې د دې دغه وایرس چې دا ژوندی دی که مړ دی. د عامه روغتیا په ریاست کې دا زمینه مساعده شوه. زمونږ ټولو خوستوالو ورونو ته یغو غریبو بیچارو ته چې دې مرض باندې اخته دي هغو ته موږ زیری ورکوو چې دغه به انشاءالله العزیز د دوی تشخیص به دلته کېږي. دلته خوشبختانه موږ 3 ماشینونه لرو د پی سی آر تشخیص لپاره چې یو د ای بی آی کمپنۍ لخوا د یو روټرجن دی، بل د جینسپټ دی چې دا کې مختلف معاینات موږ کړای شو چې نه یوازې ایچ بی اس، ایچ سی وي، ایچ آی وي او همداسې موږ کولی شو چې ریسرچ یا تشخیصیه برخه کې دینه موږ استفاده وکړو. په خوست پی سی آر لیب یا خوست لابراتوار کې د تور زیړي معاینات، د سپین زیړي معاینات، ایډز یا ایچ آی وي معاینات او د سره څنګه کورونا معاینات دا په خوست کې ترسره کیږي. د یادولو وړ ده چې خوست ولایت کې له دې مخکې یوازې د کورونا وایروسي ناروغۍ د معلومولو لپاره یو مجهز لابراتوار موجود و چې خلکو به د روغتیا په برخه کې ترې استفاده کوله.